راځئ چې نن مو د خوب په تعبیرونو باندې خبر کم. په خوب کې د اوبو څښل د اوږد عمر، د ښې روغتیا او د علم او د پوهې د ترلاسه کولو نښه ده. په خوب کې د مړي لیدل چې هغه خاندي، په آخرت کې د هغه د ښه حالت نښه ده او د خوب لیدونکي لپاره یعنې ستا لپاره د خیر او برکت نښه ده. په خوب کې حج ته تلل د پورونو څخه د خلاصون، د ناروغۍ څخه شفا او د لوی بریا نښه ده. په خوب کې د سپي لیدل د کمزوري دښمن نښه ده، یعنې داسې دښمن چې تا ته نور هیڅ زیان نشي رسولی، فقط در پسې غیبت کوي. په خوب کې واده یا نکاح کول د نوي مسؤلیت، د ډیر ثروت او د لوړ مقام نښه ده. په خوب کې د پیشو لیدل په کور کې د غل او یا د داسې کس نښه ده چې تا ته وفادار نه وي. په خوب کې د مخامخ غاښونو لوېدل د پورونو د ادا کېدو او د ناروغۍ د له منځه تللو نښه ده. په خوب کې په اوبو کې ډوبېدل که چېرته په اوبو کې ډوب شولې نو په ګناهونو کې د ډوبېدو نښه ده، او که له اوبو څخه وژغورل شولې نو د توبې د قبلېدو نښه ده. په خوب کې د مړي څخه یو شی اخیستل که ښه شی وي دا د دې نښه ده چې الله تعالی به درته له داسې لارې رزق درکړي چې ستا ورته هېڅ پام نه وي. په خوب کې غلا کول او یا هم غل لیدل د یو چا د مکارۍ او یا هم د ناروغۍ د راتګ نښه ده. او که د خوب له تعبیرونو سره مینه لرې نو ما در سره تعقیب کړه. هم گذاشتی رفتی یا از غمت میسوزم و روز